د اسلام د خواږه پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم کارتون جوړونکی د موټر ټکر کې وژل شو. السلام علیکم د ریحان نیوز میډیا قدرمن لیدونکو ستړي مشئ. د اسلام د پیغمبر کارتون جوړونکی د موټر ټکر کې وژل شوی دی. سویډن کې هغه کارتون جوړونکی د موټرو ټکر یو پیښه کې وژل شوی چې د اسلام د پیغمبر کارتون یې کښلی و. د ظاهر رسنیو ریپورټونو کې ویل شوي لارس ویلکس د پولیسو یو غیر نظامي موټر کې سفر کاوه چې له مرکریډ نومي ښارګوټي سره نږدې موټر له یوې لارۍ سره ټکر شو. پیښه کې دوه پولیس افسران هم وژل شوي او د لارۍ ډریور ټپي شوی دی. د پولیسو ریپورټ کې ویل شوي تر اوسه معلومه نه ده چې د موټرو ټکر دا پیښه څنګه رامنځته شوه، خو په وینا یې لومړني معلومات ښیي چې پیښه کې بل څوک ښکیل نه دي. د اسلام پیغمبر کارتون له ښکلو وروسته 15 کلن ویلکس د پولیسو ساتندویانو په ملتیا ژوند کاوه. په 2007 کال د دې کارتون له خپرېدو وروسته ګڼ شمېر مسلمانانو سخت احتجاجونه وکړل. د هغه مهال لومړي وزیر فریډریک رینفیلډ د دې کارتون له خپرېدو وروسته د غصې کمولو په پار د 22 اسلامي هیوادونو له سفیرانو سره ولیدل. په عراق کې هغه مهال القاعده د کارټونیسټ لارس ویلکس وژنې بدل کې د $100,000 جایزې ورکولو اعلان کړی و. په 2015 کال کې د بیان ازادۍ په هکله د ډینمارک کوپنهاګن کې پر هغه غونډې ډزې وشوې چې ویلکس پکې ګډون کړی و. نوموړي وروسته وویل چې ښایي د برید هدف دا وي چې یو فلمي هدایتکار پکې ووژل شو. د ریحان نیوز میډیا قدرمن لیدونکو دا راپور په دې هیله چې راپور به مو راسره اورېدلی وي. د نورو تازه او مهمو خبرونو لپاره در سره د ریحان نیوز میډیا یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وختونه.